السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې ورور مجاهد دی چې زه پیسې ګټم نو هغه کور ته ورکومه نو پلار مې بیا خواره څه بدوي نو زه څه وکړم؟ محترم الله دې ستا پلار ته زموږ سره هدایت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فیصلې ته به غوږ ونیسو. نه دا د دیوبندي خبره ده نه د بل ملا خبره ده. که رسول الله څوک مني او نبي یې بولي او د ژوند محبوب یې بولي نو دا خبرو ته تاسو خپله غوږ ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من جهز غازیا فی سبیل الله، که څوک یو غازي مجاهد د الله په لار کې جهاد کوي د هغه سره کومک وکړي، د هغه د اهل کومک وکړي او خلفه فی اهله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ده ته به دومره ثواب الله ورکړي لکه هغه ته چې الله ورکوي. او بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا، څوک چې مجهز کړي له هغه سره کومک وکړي لکه ده چې هغه غزا وکوله. او بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من اعان مجاهدا فی سبیل الله، هغه څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي د هغه سره څوک معاونت او کومک وکړي او یا د هغه په اولاد کې د هغه سرپرستی وکړي، د هغه د ماشومانو خدمت وکړي، د هغه د ښځې خدمت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اظله الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، په هغه ورځ چې بله سایه نسته، لمر به د انسانانو پر سرو باندې دومره راټیټ وي چې ولویشت به تر انسانانو تر سر لوړ وي، مځکه به د مسو وي، انسانان به د الله حضور ته ودرېږي چې لمر په څلورم اسمان کې دی، دلته موږ طاقت نسو ورته کولی چې د هر اسمان پنډوالی د 500 کلو حجم او پنډوالی لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په دغه ورځ باندې بله سایه نسته، نه ایر کنډیشن سته، نه کولر سته، نه پنکه سته، نه یخې اوبه سته، نه یخ باد سته. یو هغه سایه ده چې هغه ته ذل عرش وایي، سایه د عرش. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه معاونین د مجاهدینو به تر دغه سایه لاندې ناست وي. او دغه رنګ د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من اضل رأس غاز، که چا د مجاهد پر سر باندې سایه وکوله په ورځ قیامت به الله جل جلاله دی د عرش عظیم تر سایې لاندې کښېني. ومن جهز غازیا فی سبیل الله، که څوک یو غازي ته مجهز کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي فله مثل اجره، ده لره دغومره اجر و ثواب الله ورکوي لکه غازي ته چې الله کم ثواب ورکوي. او دغه رنګ دغه حدیث په پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي وایي ومن بنا مسجدا، که څوک د الله دپاره مسجد جوړ کړي یذکر فیه اسم الله، په هغه کې د الله عبادت کیږي نو الله به ده ته په جنت کې ولره یو کور او یو بنګله ورکړي. او دغه رنګ ابي سعید راته نوم بارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کې وخت مجاهدین استول، بیا یې بعض صحابه کرامو ته وویل چې راووځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بعض صحابه کرامو ته تاسې په کورو کې پاتې سئ، د هغه نور مجاهدینو د اولادو خدمت کوئ، هغه لره به دغومره اجر او دغومره مزدوري وي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د مجاهد د بیبي او د مجاهد اولاد دومره حق لري لکه خپله مور. مجاهد هغه مقام لري په دین کې. تاسې قرآن عظیم شان مطالعه کوي تر الف لام تر والناس پورې سخت ډېر د جهاد آیتونه کې پکښې دي. د هر کتاب د فقه، هر کتاب د حدیثو که تاسو در واخلئ کتاب الجهاد کې پکښې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، حدیث تفسیر در المنصور روایت کړی دی، رسول الله وایي اسلام 8 بناوي دي: کلمة توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، المنځ، روژه، زکات، حج. 6 امر بالمعروف، 7 نهی عن المنکر، 8 جهاد.
نو بیا وایي سوال پیدا کېږي ښه چې اته بناوې دي د اسلام، نو دا مشهوره ولې پنځه دي؟ وایي دا پنځه په دې وجه مشهوره دي، دا پنځه بناوې فرض عین دي. ایمان همیشه فرض دی، سړی بې لري. لمونځ سړی عاقل و بالغ همیشه پر فرض دی چې قدرت یې لري. زکات چې څوک یې مستحق سو پر فرض دی، بیا دی نه دی چې که بل چا زکات ورکړي د ده غاړې په خلاصېږي. حج هم دغه دی، روژه هم دغه دی. خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او جهاد دغه درې بناوې د اسلام وایي کله فرض عین وي، کله فرض کفایي وي. امر بالمعروف دا معنا په ښو سره امر کول، نهي عن المنکر دا معنا له بدو څخه خلک راګرځول. نو دغه درې بناوې لکه امر بالمعروف، نهي عن المنکر او جهاد دغه وایي کله فرض عین سي، کله فرض کفایي سي. د جهاد د فرض عین صورت فقهاو کرامو اخیستی دی چې کافران پر یو اسلامي ملک باندې حمله او هجوم واروړي، پر هغو مؤمنانو جهاد فرض عین دی. که هغو د دغه کافرانو دفاع نسوای کولی چې د هغه هیواد ګاونډیان دي پر هغو فرض عین دي. نو هغه ګاونډیانو که نسوای کولی وای پر ټولو مسلمانانو باندې بیا فرض عین ګرځي. نو تفسیر روح البیان د دغه حدیث متعلق وایي که په د اتو بناو کې سارو پای ایمان او جهاد سړی راونیول، په دا مابینځ کې که نور اعمال یې څه سره تیر و بیر سي، الله بې وبخښي معافي کړي، تر ورتېر به سي. او که اوله بنا په انسان کې د هغې بنا ماده نه وه لکه ایمان، اوله بنا خو توحید دی، او آخره بنا چې جهاد دی، دغه دوی مادې کې په انسان کې نه وي یا یوه نه وه، دغه انسان ته هیڅ عبادت ګټه نه رسي. دا د رسول الله قول دی. رسول الله صادق ذات دی، کومې خبرې چې کړي دي هغه ټولې رښتیا دي. حدیث صحیح البخاري په کتاب الجهاد کې ذکر کړی دی، رقم د حدیث 2840، او دغه رنګه صحیح المسلم جلد 2 صفحه 212 کې ذکر کړی دی. او دغه رنګه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ثواب من جهز غازيا او خلفه في اهله، حدیث رقم 913 919 920 921 922 923. نو محترمه دغه ځای کې ته د پلار په اطاعت نه یې مکلف، ځکه د پلار اطاعت په سړی په روا کې کوي نه په ناروا کې. که بل ورځ پلار ته وایي چې ته دا لمونځ مه کوه، نو برابر بیا ته لمونځ هم پرېږدې، لمونځ مه نه کوې. الله جل جلاله دې موږ ته د دین زده کړه را نصیب کړي. الله دې موږ ته پوهي په دین کې راکړي چې په دین باندې پوه سو، د رسول الله په اقوالو باندې پوه سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.